بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کرزی او دا د زما یوټیوب چینل. په دغه پښتو یوټیوب چینل کې زه په مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. نو دلته زه نن دا مجلس کوم چې زما د کوچنیوالي یو یاد د څه تازه کم، یو داسې المناک دردناک یو زما د ژوند یو ناقابل فراموش یو واقعه در سره شیر کوم. خو د هغه څه مخکې تاسو دا زما پښتو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ګانټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام زه ویډیو اپلوډ کوم اول د واره تاسو در ورسیږي. او دا په پلی لیست کې زما نورم یادونه شامل دي، دا هم در سره وګورئ، په وټساپ ګروپو کې سره شیر هم کړئ. ستاسو د تعاون ډیره ډیره شکریه. او دا مجلسونه او دا زموږ ستاسو دغه یادونه دا به جاري وي. دوستانو، زه یو داسې واقعه در سره شیر کوم چې زما په ژوند کې اول واره ما یو مړی ولیدی. تاسو کله چرته وئ، تاسو یو کوچنیان یاست، د کوچني عمر یاست او نادانه یاست، مدرسې له ځئ او راځئ، بازۍ کوئ، خنداګانې کوئ. د کوچني به نو څه عمر یې، څه بې نو خواهشات یې، څه بې نو ضروريات یې. نو دا رقم زم تقریبا د یو 10 کلنۍ 12 کلنۍ یو هلک ولم په کوچنیوالي. دلته زموږ د کورو سره د پشین بازار کې نالۍ غاړې کوله. اوس خو نو آبادي پر جوړه سوله، ملیشه پر جوړه سوله، د فوجي اډه پر جوړه سوه، بایپاس پر جوړ سولو نه. نو دلته یو مسجد دی، د مولوي فاضل مسجد موږ ورته ویلی. پخوا دلته مولوي صمد اخندزاده هم دلته د جمعې په ورځ واعظ و نصیحت کوي نه. نو دواړه مولوي فاضل صاحب او مولوي صمد اخندزاده دواړه وفات سوي دي. الله پاک دې په جنت کې درجات بلند کړي. نو زه د کوچنی وم، په د نالۍ غاړه کې ما بازۍ کولې. دلته د سرخاب اوبه ولې دلته به راتلې، موږ به د نالۍ غاړې د اوبو په څنګ کې به موږ کوچنیانو بازۍ سره کولې نه. هغه د پښتنو چې کوم کوچنیوالي بازۍ دي نه. نو دلته ګورم داسې د مازدیګر خوا د غالبا بس زما ډېر نه دی په یاد، خو دا واقعه مې په یاد ده، هغه نه هېرېدونکې واقعه ده. نو د مسجد څه یو بوډا سړی، بس د پوخ سړی بولې، دا روان ولو، راووتی، لمونځ یې وکړي د مازدیګر. نو چې لمونځ یې وکړي، دی چې دا موږ له رانږدې سولو، ما داسې ورته کتل دومره لکه یو 6-7 ګامه مخکې دی د ما څخه ولاړ ولو. نو زه دلته یکړ ولم، دا نور کوچنیان اخواته بازۍ کولې، زه هم ولاړ ولم. په دا مهال کې، په دا مابین کې یو بل داسې ځوان هلک، ځوان نو نسي ورته ویلی، 15 کلنۍ 18 کلنۍ، دا رقم یو 14 کلنۍ هلک نه، چې شناختي کارت یې د چا په چم نه جوړ سوی نه، تازه تازه یې بریتونه هم نه راغلي، بس تازه تازه لږ لږ ویښتان راوتلي. دا رالی، دا بیلچه ورسره وله، دا پوخ سړی بیلچه یې پورته کله، دا پوخ سړی په وولی. هغه سره اسله و شمې نه ورسره، بس دغسې اسله به خود پټ ورسره وله. لیکن هغه وخت کې دی د تسبیح په لاس وی، مسجد سره راووتی. نو دا ځوان هلک چې ورغلی، دا بیلچه یې پورته کله، دا تیره خوا یې په دا منځ کې په ووله. هغه یو دم ریله کوي د نالۍ غاړه په کناره کې، بیا یې بله بیلچه په ووله. د اخوا څه بیا ټکټر ودرېدی، د ټکټر څه بیا یو غټ پوخ سړی راشوه سولو، بل په ټکټر کې ورته ناست ولو، دی جن راشوه سولو، هغه هم بیلچه راواخیستله، په دا سړي کې ووله. او بیا دا ځوان هلک او دا سړی چې په دا بیلچو باندې دا بل دا پوخ سړی د مسجد چې راوتلی، دا یې وولی. نو په ټکټر کې شوه سولو، او داسې کلي له مړان د بازار خوا، بازار څخه د لږ وتلې سیمه ده، د غره خواته، د لمر خاته خواته روان سولو. په ټکټر کې ټکټر روان سولو او وچلېدی، او دوی پکې ناستلو او سره ورک سو. په دا مابین کې پولیس رالو، هغه بیا ګاډیانې پسې وځغلولې. بیا ماښام معلوم سو چې دا د کلي زرک
هلک ولو او هغه نورې اکاګان ولو یا مېماګان ولو، نو دا رالو دا د خپل پلار بدله یې واخیستله. دا کم سړی چې مړ کړی د ماجت چې راووتی دا د په ډېره زمانه مخکې د دغه کوچني هلک پلار یې ور مړ کړی ولو. د پښتنو بدیانې دي نه، نو دا کوچنی هلک پلار یې ور مړ کړی، دا کوچنی چې بیا څوکه څوکه را ځوانېدی نو خود به مور پلار یا مور به دا خبره ورته کوله پلار خو نو هغه دی شهید سوی ولو، نو چې ستا پلار یې داسې در مړ کوي، داسې تر برو در مړ کوي، دا خبرې به ورته کولې، نو دی به را لویېدی، نو په تاک کې به ولو، په انتظار کې به ولو چې کله به زما مدعي زما دشمن زموږ پښین بازار ته راسي او زه په خبر سم او دی چې دی هغه بدله واخلم، دی مړ کړم نه. نو دا د پښتنو د بدیانو یو غټ تاریخ دی چې زما په ژوند کې دا واقعه اول واره د ما سره پیښ شوله. ما د دې څه مخکې د یو چا مړی نه و لیدلی، ولې نه د موبایل زمانه وله. نن سبا خو موبایل راواخه فیسبوک و وټساپ کې دا نور شیانو کې چې وګوره هلته مړی سوی هلته مړی سوی، نه مختلف قتل و غارت و ډیر دی. پخوا خو چې مړی به وسلو دا یو خاورې به راودوړېدلې، دوړې به سولې، یو طوفان به رالی او هوا به تیزه سوله، د اسمان رنګ و د وریځې رنګ و د خلکو رنګونه به سره بدل سلو، نو یو بل به دا خبرې سره کولې. ول زما خیال یو ځاګی ناحقه مړی سوی دی، په د هغه خو د هوا داسې چپه را روانه ده، داسې دوړې را روانې دي، هی څنګه عجبه موسم دی، ضرور یو ځاګی ظلم سوی دی ناک. اوس خو داسې وخت رالی چې هر ځاګی ظلم کیږي، هر ځاګی ناجایزه کیږي، هر ځاګی د یو چا حق خوړل کیږي، نه ګسه انصاف سته نه په دا ملک کې. ولې د قرآن او د حدیث مطابق یو ځاګی هم قانون نسته، نو انصاف به د کومې خوا سره راځي. نو دا زما د ژوند اولنی قتل و چې ما ولیدی چې زما د مخه وسلو. هغه هم یو ځوان هلک، یو پوخ بوډا چې دی هغه یې مړ کړي، قتل یې کړي یا یې بدله واخیستله د دشمني غه. په دا بیلچه چې ووهلی ځوانم وینې پر راتویېدلې، دا سر یې دا مزغون یې دا سر یې سره جلا جلا سو، مازغه یې راووتلو، نه کپېدنګ باندې اخته سوله، پټوچ یې ولو، تسبیح یې پرتې وې، پټو یې لوړ. بیا زه ورته کتل مې قاتلان داسې روان سو، نو زه خو یو کوچنی هلک ولم، زه په څه خبر ولم چې وایي دا اوس څنګه دی، ولې دا قتل وسلو، څوک جایز دی څوک ناجایزه دی، څوک پر حق دی څوک نه دی پر حق. په دا باندې زموږ سر نه خلاصېدی. دی هم دی ځوان هلک ولو، دی څنګه دا دومره قتل ته آماده سلو چې بدله به واخلي. یعنی غټ ځوان یو طاقتور هم نه ولو، نرکی ځوان ولو، کمکی ځوان ولو، ژیره و بریتونې لا نه و راغلي، پشو بد به لا پوره نه و پوره سوي، عادت 18 کلنی لا نه ولو، شناختي کارډ یې لا نه و جوړ سوی. یو خبره ده نه، د دا قتل بدله واخیستله. مشران یې په ټکټر کې ولو، اول د واره دی دومره جوشیله ولو چې رالی دا د خپل پلار بدله یې واخیستله. بیا یې هغه اکاګان و ماماګان رالو، هغه هم په دا قاتل کې بیلچه سمه کړله، په ویې ولی. اول د واره هغه ورته نه استلو، دی دا ځوان یې ور ایله کوي چې ورسه د خپل پلار بدله واخله. اوس که نو هغه سره توپنچه و، هغه په خبر و چې هغه دی قاتل روان، پر دا ځوان به برته ټک کړی ولو، نه نو دا یو خطرناک عمل ولو. نو ما دا وینې ته کتل، دا ته مو کتل، بیا یقین ومنه ما له څو ورځې سره خوب نه راتلی، سرګردانه ولم، پریشانه به ولم، چاته دا حال ووایم چاته نه ووایم. داسې دا زما د ژوند باندې یو داسې اغیز، یو داسې اثر یې واچوي چې هغه ناقابله فراموش دی. دومره اوس دا د 40 کاله پر ما تېر سوي دی عمر، زه تر اوسه پورې دا قتل چې دی هغه نسم ویرولی چې زما د مخه اولنی قتل وسلو. دغه خو نو په دنیا کې اولنی قتل چې دی هغه د حابیل و د قابل چې د آدم علیه السلام زامن ولو، د حابیل و د قابل په مابین کې د په واده و په کوزده و په ښځو باندې مسله راله، قصد رالی، جلسي راله، نفرت رالی، دشمنی راله. نو
حابل چې و هغه یو نیک دل انسان ولو، ښه انسان ولو، نه په خدای د حکم تابع ولو. او قابل چې و هغه ته شیطان لاره وروښوله چې ته چې د چا سره واده کوې هغه خوبصورته نه ده، نو لہذا قابل را ولاړ سلو، د قتل اراده یې وکړه، خپل خوږ ورور حابیل یې قتل کوي. نو په دنیا کې در آخرت پورې چې کم قتلونه کیږي دا به اوس ټوله د کتابي او د عقیدې مطابق د قابل په برخه باندې الله پاک ورچوي. ولې په دنیا کې اولنی قتل چې دی هغه ده وکړي. قتل چې وسلو په ګلان کې ازغي پیدا سلو، حالات بدل سلو، د خوږ سره تریخ پیدا سلو، نو حالات د غم پیدا سو، دک پیدا سو، پریشانیان په دنیا کې پیدا سو. دا د هغه قتل نتیجه وله چې قابل خپل ورور اولنی قتل وکړي نه. نو بیا یې پر لارې اخیستی و، پر شا بیا اخیستی و، بیا نو پټوی نه سو. بیا نو الله پاک یو مرغه د کارګه په شان راواستی و، هغه داسې په آپس کې بل کارګه وولی، هغه چې یې مړ کړي. بیا یې دا مځکه سره وشنله او دا بل کارغه یې پکې واچوی، خاورې پسې وشنله. نو قابل هلته افسوس وکړي، ویل های افسوس، زما خو دومره عقل لا نسته څومره چې دا د کارغه و د مرغه دی. زه خو دومره لا سوچ نه سم والی، خو دا مړی به زه اوس په مځکه کې پټوم، قبر به ور جوړوم، ما په شا اخیستی دی، زما خو دومره عقل کار نه کوي. نو عقل ستا چیرې کار کوي چې تا خپل خوږ ورور چې دی هغه مړ کړي، قتل دی وکړي. نو دا د قتل داسې یو زما یو یاد دی چې زه شاید در مرګه پورې هم نسم ویرولی چې ما څنګه یو اولنی قتل ولیدی او زړه مې نرم ولو او در اوسه پورې یادوم او ډېر افسوس راته در اوسه پورې افسوس دی راته چې که زما په وس کې و ما به دا دوه انسانان سره جلا کړي و، په دې کې به مې روغه جوړه کړې وه، روغه جوړه به مې کړې وله، د دوی نه نواتې و مرکه و جرګې دپاره به مې دعاګانې کړې وې، یا به م خپله هڅه کړې وله چې څومره زما په وس ولو. لیکن ظاهره ده زه کوچنی وم، هېڅ م نسو کوی. نن که زما د خوا الله دې نه کوي که زما د مخه دا ته را قتل کېږي نو زه بیا نه پرېږدم و دې قتل ته. ولې بیا چې زه کله ځوان سولم، طاقتوره سولم، په ښه بد پوه سوم، زما په کالج په دور کې دا رقم دوه کسان سره اخته سولو، یو بل باندې ټکان سره کول. زه د ټکانو مابین کې و دا توپنچو ته ورشوه سولم، دا چا چې ټک کوي هغه مې په دا لاس ونیوی، د داسې توپنچه پر دا بل باندې نیولې او پر سټوډنټ اوس یې ټک پر کوي، ما یې دا لاس ونیوی زور م پر ورکړ مځکه خواته، هغه دا ګولۍ خاص پر دا مځکه کې په دا سړک کې په دا ونښتله او دی بچاو سو. نو شکر دی چې ما دا دره بیا چې موقع میلاو سو ما څوک بچاو کړي. نو الله دې ما ته وس و طاقت راکړي چې زه مسلمانانو په مابین کې روغه جوړه راولم، د ابلیسي قوتو ملګری نسم. نو دا زما یو یادونه دی چې ما سره تازه کو. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا نوې ویډیو در تاسو در ورسیږي. حاضردم ما نقیب کزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.